د ولسمشر غني تازه پیغام. ولسمشر اشرف غني پر ټویټر نوی پیغام خپور کړی او وایي دی په فساد کې ښکېل نه دی او چمتو دی چې د ملګرو ملتونو په څارنه د ده او د نږدې ملګرو ټوله شتمني وڅېړل شي. ښاغلي غني دا هم ویلي هیلهمند دی چې نور ټول مخکیني افغان سیاستوال او لوړپوړي چارواکي هم د شتمنیو په اړه پلټنو ته چمتو شي. له ټولو افغانانو بښنه غواړم چې په یوه منظم ډول حکومت خاتمه پیدا نه کړله. که چیرې پاتې شوی وای نو کوڅه په کوڅه ښار په ښار به جنګ شروع شوی وای او یو ځل بیا به 1990 کال پیښه تکرار شوې وه. له کابل د وتلو پرېکړه مې په ژوند کې ډېره سخته وه خو بله لار نه وه چې ټوپک خاموش پاتې شي او کابل وژغورل شي. ما تقریبا 20 کاله دې خاورې ته خدمت کړی تر څو یو روښانه او په ځان بسیا افغانستان ولرو. هېڅ نیت مې نه لرلو چې افغانان یوازې پرېږدم. په راتلونکي کې به په وضاحت سره له تاسو سره ټول جزئیات شریک کړم او کوم تورونه چې ګوکې ما له افغانستان نه په میلیونونه ډالر وړي دي په کلکه اراده وم او حاضر یم چې زما شخصي سرمایه وڅېړل شي. زما په حکومتدارۍ کې هدف دا و چې د فساد سره مبارزه وکړو او د امنیتي ځواکونو قربانۍ ته احترام لرم کوم چې دوی په 40 کلونو کې د افغانستان د ثبات لپاره ورکړی دی. له دې سره به د غلو شتمني هم ثابته شي چې څومره یې وړې ده خو په هغه به انشاءالله داسې څه ثابت نه شي دا مې باور دی. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې.